د کورنۍ وغړي وو. ډیر خوږ، ارامه او د مینې څخه ډک ژوند مو درلودو. مور، پلار، زه او درې مې ورونه او یوه نازولې خورکۍ مې وه. کلیوال ژوند مو درلود، خو د سختیو ژوند و. پلارجان مې د ښوونکي مقدسه دنده پر مخ بیوله او ورسره یې زما په شمول ذمهداري هم کوله. ما هم خپل درسونه او مکتب په غاړه درلودو. پلارجان مې را سره ډیر زیات کوښښ کول، خو خپله هم له ذهنه ښه ومه. ژوندو تېرېدو که په لوږه وه که په تنده او که په مړه خېټه، خو ژوند روان و. تقریبا 11 ټولګي ته ورسېدم، نو د ژوند په سیستم کې مو لږ څه ډېر تغیرات راغلل. هغه داسې چې کاکا دوی مې د مهاجرت د ژوند څخه بیرته خپل وطن ته راستانه شول. خو د هغوی د ژوند کولو سیستم نسبت موږ ته ډېر ښه و، ځکه چې شخصي کاروبار یې درلودو او مالداره ول. د ډېرې مالداري له وجې یې نظر په ځمکه نه لګېدو. د کورنۍ 5 غړي ول، مور، پلار، 2 ورونه او یوه خور. د کاکا بچیان مې په وړکیتوب کې لیدلي ول، خو د هر څه نه وړاندې زه مې د کاکا بچیانو ته لیوال وم چې اوس په څه قسم شوي وي. کورنۍ تګ راتګ مو ورځ تر بلې سره ښه کېدل، نو زه خپلو درسونو کې لږ نه چې ډېر زیات مصروف وم. په دې خاطر غوښتل مې چې د ښوونځي د آخري 3 کلنو نمرې مې په عالي درجې کې راسي. ځان مې هیڅ بېکاره نه پرېښوده، ورسره مې ځینې کورسونه هم تعقیبول. د کاکا کور مې څه ناڅه زموږ څخه لرې هم و، او تقریبا 3 میاشتې وروسته مې یوه ورځ نیت وکړ چې د کاکا کور ته مې ولاړ شم، د هغوی پوښتنې ته. او زما دا لومړی ځل دی چې د هغوی کور ته ورځم. کله چې کور ته ورغلم، په کور کې مې یوازې د کاکا ښځه او د هغې لور وه. په دې وخت کې مې په داسې چا سترګې ولګېدې چې د ښاپیرۍ سره هیڅ فرق نه کېده. هغه بل څوک نه، د کاکا لور مې وه چې په ډېر وړکیتوب کې مې لیدلې وه، خو اوس مې ونه پېژندله. مخکې له دې چې وپوښتم، نو د کاکا ښځې مې راته وویل چې دا ښاپیرۍ ده، چې زه یې لیدو ته ډېر لیوال وم، خو په پیغلتوب کې د رښتینې ښاپیرۍ څخه کمه نه وه. په کور کې نور څوک نه وو، ټول په خپلو کارونو پسې تللي ول. لومړی ځل مې دی چې 8 کاله وروسته مې د کاکا ښځه او لور ولیدله. له ځان سره یو قسم خوښ شوم، خو په علت یې زه هم پوه نه وم. د کاکا ښځه مې لږه نه چې ډېره زیاته راته په غوسه هم وه چې ولې همداسې څوک کوي، ځکه چې ډېر وخت وروسته یې کور ته ورغلم. ورته مې وویل ماني ملامته نه یم، اخر کلونه مې دي په درسونو کې ډېر مصروف یم، باید زیات درسونه ووایم. په دې وخت کې مې کاکا هم راغی، خو روغبړ مو سره وکړ. د مصروفیت پوښتنه یې راڅخه وکړه. مخکې له دې چې زه ورته ووایم، د کاکا ښځې مې زما د مصروفیت په اړه هر څه ورته وویل. کاکا مې بس همدومره وویل چې نن سبا درس په درد نه خوري. د کاکا د دې خبرې په اورېدو سره ډېر خواشینی شوم، خو څه مې ونه ویل. ډېر وخت ناست وم، غورې مو سره وکړې، اراده مې د تلو وکړه. د کاکا لور مې راته ډېره، البته ټول راته کلک شول چې شپه وکړه، خو پاتې نه شوم. راغلم خپل کور ته. څو هفتې وروسته ناست وم، په کمپیوټر کې مې ګوتې وهلې. د تره ښځه مې او هغه زموږ کره راغلل. ښه راغلاستی له خونې بیرون وروتلم، خو د هغې په لیدو به یو قسم خوشحاله کېدم. مورجانې سره مې لوی خونې ته ولاړل. له څه ځنډ وروسته لمر داسې په ولیدو و چې د کاکا ښځې مې د تلو اراده وکړه، خو زه او مورجانه مې ورته د پاتې کېدو لپاره ډېر کلک شو. په دې وخت کې دا راجګه شوله او راته یې وویل هغه ورځ ته ښه پاتې شولې که نه؟ ما ورته وویل ښه نو قصد کوې که داسې وي نو کولی شي چې ته ولاړه شې، خو د کاکا ښځه مې نه پرېږدم چې ولاړه شي. په دې وخت کې مې د کاکا ښځې زموږ خبرې قطع کړې او ویې ویل موږ کې باید یوه کور ته لاړه شي، ځکه چې د کور د کار لپاره په کور کې نور څوک نشته. ورته مې وویل ښاپیرۍ به لاړه شي، خو ته نشې تلی. مخکې له دې چې څوک څه ووایي، مورجانې مې راته وویل ښاپیرۍ باید ته تر کوره ورسوې. د دې خبرې په اورېدو هغې یو قسم اکټ وکړ، خو پرېږده یې زه لاړم. له ملګري څخه مې موټر راوړ چې محترم ورسوم. په موټر کې ناستو چې زما په اړه یې پوښتنې شروع کړې چې څه کار، څه مصروفیت او په راتلونکي کې څه کول غواړې. خو هر څه مې ورته وویل. کور ته ورسېدو ما ته یې وویل راځه ښکته شه چې دمه دې پوره شوه بیا به ولاړ شې. خو ښکته نه شوم او بیرته راغلم، ځکه چې موټر مې د ملګري و او ځنډ مې نشو کولی. قدرمن دوستانو،
که غواړئ چې د دغه ناول دویمه برخه وګورئ نو د دې ناول دویمه برخه هم په دغه چینل کې له تاسو سره شریکوم او که غواړئ چې همداسې په زړه پورې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ دغه چینل پښتون ټایم در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ.